برای حمایت از ما لطفاً چینل را سابسکرایب کنید. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی، ورسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: ومن صام يوما من شهر حرام، که چا یوه روژه ونیوله دغه څو میاشتو څخه چې په هغو کې وه د رجب میاشت، الله جل جلاله به پر هره ورځ باندې د یوې میاشتې روژو ثواب ورکړي. او دغه رنګه د علي بن حسین څخه روایت دی، هغه د خپل پلار څخه روایت ذکر کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: من احیا لیلة رجب، که چا د رجب د میاشتې یوه شپه ورونه که په عبادت باندې، وصام یومها، او یوه ورځ یې روژه کې ونیوله، الله جل جلاله به د جنت د میوو څخه دته خوراک ورکړي، او د جنت په لباس باندې به الله جل جلاله پټ کړي په ورځ د قیامت. وسقاه، او الله جل جلاله به دغه انسان ته اوبه ورکړي له رحیق مختوم څخه، او الله جل جلاله به دی د حوض کوثر په اوبو کې حصه دار کړي. الا من فعل ثلاثا، ما سوا له هغه خلکو څخه چې درې عمله پکښي: من قتل نفسا، که یو چا یو انسان وژلی وي، هغه که دغه میاشت روژې ونیسي په دغه رحمت کې نه داخلیږي. او یا د شپې یا د ورځې چې یو څوک محتاج وي، په یو تکلیف کې وي، په تا سره کومک وغواړي، استغاثه درسره وکړي چې پلانکی ماته کومک راکړه، مریض یم، علاج را باندې وکړه، مسکین یم، ضرورت مې را ادا کړه، او ته د هغه ضرورت نه کې ادا د الله مخلوق له خپله دره وترټي، الله به دې له خپله رحمته وترټي. او دغه رنګه هغه څوک چې تا ته یو حاجت ته راوړي، ضرورت حاجت یې وي، او هغه ستا په وس پوره وي، هغه نه کې ادا، دغه درې انسانان الله جل جلاله په دغه ثواب کې او یا په دغه فضایلو کې نه برخمن کوي. دغه رنګه د ابي سعید رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، ورسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: رجب من شهور الحرم، دغه رجب میاشت دغه اشهر الحرم میاشت څخه ده چې الله په قرآن کې د هغو بیان کړی دی. و ایامه، دغه رجب د میاشتې چې دا اوس موږ ورپکښي یو چې د خدای تعالی میاشت ده، د دې ورځې مکتوبتون علی ابواب السماء السادسه، په شپږم اسمان باندې دغه ورځې ګرد لیکلي دي. فاذا صام الرجل منه یوما، که انسان په دغه میاشت کې یوه روژه ونیسي، یوه روژه، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی هغه د اسمان دروازه، د اووم اسمان دروازې چې دي هغه وغږیږي، ونطق اليوم، او دغه ورځ د رجب هره ورځ چې تا روژه نیولې د انسانه، دغه ورځ وغږیږي، الله ته عرض وکړي: یا رب اغفر له، الله ته بخښه دغه انسان ته وکړه. نو الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې روژې ورپکښې ونیسو. الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې په عبادت او په طاعت یې تېره کړو. دا درې میاشتې ډېرې مهمې میاشتې دي: رجب او شعبان، برات، روژه. علماء کرام وایي په مني خلک تخم وکري، د ژمي واورې بارانونه ورباندې وسي، د پسرلي بارانو باندې غنم تقویه سي، قوي سي، راشنه سي، ځکه تک شنه وي، د دوی په لمرو باندې تک زیړ سي، بیا یې ورېبي، اخرنی فصل په دوبي کې اخلي.
نو مؤمن د پاره د رجب میاشت تخم کرل دي شعبان کې راشن کېدل دي پر رمضان کې د حاصلات اخی ګوره د رمضان ډیره عظیمه میاشت ده د روژې میاشت دومره غټه میاشت ده چې په قرآن کې ځان ته بیان لري په حدیثو کې ځان ته بیان لري په مسایلو کې ځان ته بیان لري لیلتون هغه یو شپه ده د لیلة القدر چې هغه خیر بهتره ده من 1000 شهر تر 1000 میاشت یوه شپه تر 1000 میاشت بهتره ده نو دغه عظیمه مبارکه میاشت چې هغه د رمضان د دې ته چې ته ورځې په رجب کې به ځان پاکوې په شعبان کې به ځان پاکوې نو رمضان ته چې ور داخل سولې د الله په رحمت کې به ډوب سې د رمضان یعنې د روژې میاشت چې وځي مغفور به سې داسې به له ګناهو پاک سې لکه د مور څخه چې یو انسان پیدا سي څومره معصوم وي نه په سترګو ګناه کړی وي نه په لاس ګناه کړی وي نه په ژبه ګناه کړی وي نه په خوله ګناه کړی وي نه حرکات د ګناه ځین صادر سوي نه اراده د ګناه ورڅخه صادر سوي نه تصور د ګناه ورڅخه سوي دومره معصوم او پاک وي نو دغه د رمضان میاشت چې پر امت باندې راسي دومره پاکیږي هغه په هغه صورت کې چې دغه میاشت هم په طاعت او په عبادت ورتیر کو د شعبان میاشت هم شعبان هم په عبادت ورتیر کو اندی برات مش غافل یو ډیر غافل یو هغه فصلونه د عبادت چې الله را کړی دي هغه کې مش غافل یو نو د رجب د میاشتې فضائل مو مخکې درته بیان کړل چې ور وجای د څو کلو ثواب لري دا امت مرحومه دي په لږ الله ډیر څه ورکړي یو دوکاندار ته چې ورسې د 10 روپو مقابل شي درکړي د 10 روپو په مقابله کې د 100 روپو شي نه درکړي خو د الله سره مخلوق د الله سره بنده داسې خریداري کوي چې لږ څه الله ته ورکوو چې هغه لږ عبادت دی الله دومره ډېر څه راکوي الله جل جلاله په قرآن کې راته وایي ان الله اشترى من المؤمنین الله رانیولي دي د مؤمنانو څخه د دوی نفسونه و ځانونه و مالونه موږ به خپل ځانونه پر الله خرڅ کړي مو دي مالونه مو پر الله خرڅ کړي دي هغه خرڅلاو څنګه دي د الله بندګي د الله اطاعت الله په بنده کې جنت راکړي نو دغه میاشت عبادت را تېره کړي محترمینو د رمضان یعنې د روژې د میاشتې خوند بیا تاسو وګورئ او الحمدلله الله زه درسته راځم دا بل ورځ یو شاګرد له دوبۍ څخه پیغام راته پرېښی ویل مولوي صاحب 20 نفره ملګري د ګردو روژې دي د ټولو روژې دي داسې نو که درته وایم چې په لکهاو انسانان زموږ د نصیحتو په وجه باندې د دې میاشتې روژتیان جوړ شول روژې شروع کړلې او ښځو الله دې ستاسو قبرونه ښایسته کړي زه دومره خوشحاله کېږم چې دا زما په خبرو تاسو عمل وکړئ ځکه په ثواب زه درګډېږم چې هر مؤمن روژه ونیسي زما هم ورپکې ثواب دی دا خبرې زه دې دپاره نه کوم چې دغه پرچم د خبرو په عذاب یم له خبرو ډک یم نو یې تر خوله راباسم په دې نیت یې کوم چې مؤمن نه پر واخلي که مې دغه نیت نه وای وختي به مې لا ما ورته بند کړی وای نو الله دې تاسو ته اجرونه درکړي ډېر شاګردان د دې میاشتې په فضایلو باندې عمل کړی دي روژې شروع کړي دي نارینه و زنانه و الله دې ستاسو سره راضي سي الله دې تاسو ټول زموږ په ټولو خدمتو عبادتو کې را سره شریکان کړي حدیث رقم 5 شپږم صفحه نمبر 350 فضایل شهر رجب د ابي محمد حسن بن محمد بن حسن الجلال کتاب دی چې په 352 سنه کې وفات شوی دی هغه دی تر 1000 کاله هم ډېر وختونه کېږي ډېر عظیم شخصیت تېر شوی دی السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته و مغفرته و رضوان. برای حمایت از ما لطفاً چینل را سابسکرایب کنید.